سلامونه جوړ په خیر. په سپوږمۍ کې د ټلیفوني خدماتو شبکه فعالېږي. لا هر څه مخکې که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم درسره سبسکرایب کړئ. ټاکل شوې ده چې په 2019 کال کې به په سپوږمۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون یوه شبکه فعاله شي. د ټلیفوني خدمتونو وړاندې کوونکی جرمني شرکت وډافون، نوکیا او د موټرو جوړونکی شرکت اودي ویلي دي چې دوی به په ګډه دغه ماموریت پر مخ بیایي. په سپوږمۍ کې داسې مهال د ټلیفوني خدمتونو د فعالیت خبره کیږي چې د امریکا د فضایي ادارې فضا نوردان 50 کاله مخکې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته ورسېدل. د وډافون شرکت وایي د نوکیا شرکت ته یې سپارښتنه کړې ده چې شبکې لپاره داسې وسیله جوړه کړي چې وزن یې کم وي. دا دواړه شرکتونه د جرمني په برلین کې له یو بل شرکت سره په ګډه کار کوي چې دغه پروژه بشپړه کړي. ټاکل شوې ده چې دغه وسیله به په 2019 کال کې د امریکا له فلوریډا ایالت څخه په راکټ سپیس ایکس فالکون 9 باندې سپوږمۍ ته واستوي. د پروژې یو مسؤل وایي دوی غواړي چې په سپوږمۍ کې د اوس لپاره د 4G شبکه فعاله کړي ځکه د 5G شبکه تر ازمایښت لاندې ده او تر اوسه دا خبره کره نه ده چې په سپوږمۍ کې به کار وکړي او که نه. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوي. که مو ویډیو خوښه شوي نو چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.